بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به ان شاء الله د هدایت النحو درس نمبر 4 شروع کو. متاسو د اسم غیر منصرف اسباب شروع کړي دي. په دغه کې اول سبب عدل ده. د عدل تعریف متاسو وکړه الحمدلله. همدارنګه وجه تقدیم د عدل په ټولو اسباب باندې او ذکر د تعریف د عدل وشو د نور ونشو. همدارنګه القاعده المتعلقه بالاسباب التسعه دا یو څو خبرې متاسو غوړس کړي وي. نو نن مو اخکې متاسو بحث ثالث شروع کو. ټوټل 4 بحث او 2 مېری دي 2 بنن یایو. نو البحث الثالث في اقسامه وتعريف كل قسم. ان شاء الله تاسو په سبق زداوی عدل تعریف متاسو کړه و. مصنف علیه رحمت په خپل عبارت کې راوړل د عدل تعریف چې چاته یای فهو تغیر اللفظ من صيغته الاصليه الى صيغه اخرى. بدلدل د یو لفظ د خپل قانوني خپل اصلي شکل نه الى صيغه الاخرى یو بل شکل ته یو بل صورت ته نو دغه عدل یلی شي. برابر خبره ده کدا تحقیقا وي او تقدیرا وي. او متاسو یو بل خبره هم کړې و چې عدل کې وو چې یو صيغه د یو شکل نه بل شکل ته اوړي نو ماده به پکې هغه ماده برقرار پاتې وي، صرف شکل صورت به بدلیږي. که ماده پکې بدل شوه نو دا بیا عدل نه ده. صحیح شه. همدارنګه مشتقات ته مو اشاره کړې وه چې مشتقات هم عدل کې نه دي داخل، ځکه مشتقاتو کې هم لکه ضربن ضاربون یضربو دا عدل کېدای شي نه، دا عدل نشي کېدای. هلته متاسو هغه تعریف کې دا شرط ذکر کړی و چې دا ځکه عدل نشي کېدای چې عدل دپاره دا شرط دی چې دا به خپله بذاته وي او په مشتقاتو کې دا تبدیلی بذاته نه راځي. ښه نو نن به ان شاء الله د عدل اقسام ویایو. عدل په څو قسمه ده؟ عدل کې 2 قسمه دي. یو عدل تحقیقی ده او بل عدل تقدیری ده. عدل تحقیقی چاته یای او عدل تقدیری چاته یای. نو اول براشو عدل تحقیقی ته چې عدل تحقیقی دغته یای چې وا کلمه د غیر منصرف کېدو نه علاوه د په معدول انهو باندې کوم دلیل موجود وي نو دا عدل تحقیقی ده. کنه یو ورته بیا یو کلمه غیر منصرف کېدو نه علاوه یعنی یو کلمه چې غیر منصرف شي دا خو مو ومنله چې غیر منصرف شوه، د دغه نه علاوه د په معدول انهو باندې یو بل دلیل هم موجود وي نو دغه عدل تحقیقی یلی شي. که د معدول چاته یای معدول انهو چاته یای. عمر د معدول ده د چا نه معدول شوی ده؟ د عامر نه. نو عامر ته معدول انهو شو. زفر دا معدول ده د چا نه عدل شوی ده؟ دا د زافر نه او ته معدول انهو شو. نو عمر چې ده دا اوس منصرف شو. مثال درته یایم ښه د غیر منصرف شو د په معدول انهو باندې هم یو دلیل موجود وي یعنی په عامر باندې. ښه دا عمر چې دا د عدل تحقیقی مثال نه دی. ښه دا ما تاسو ته هسې د پوهې دپاره دا مثال جوړ کړه چې تاسې دا عبارت ولګېږي دته. او عدل تقدیری چاته یایي چې یوه کلمه غیر منصرف کېدو نه علاوه د په معدول انهو باندې کوم دلیل موجود نه وي. دا بس پکې فرق شه. اوس به ان شاء الله مو مثالاتو سره دا خبره واضحه کوو، خو مثالاتو نه مخکې یوه فایده تاسې زده کوئ بیا وروسته مثالاتو ته ویر شو. البحث الرابع کې به مو دا فایده ویایو. دا فایده چې ده ولا یجتمعو نه ونیسه مع الوصف پورې ده. عبارت کې تاسې ته معلومیږي
چې عدل چې دی دا د وزن فعل سره نشي جمع کیدای البته عدل چې دی وصف سره او علمیت سره جمع کیدای شي مطلب څه چې عدل او وزن فعل نشي جمع کیدای او عدل او وصف یا عدل او علمیت جمع کیدای شي چې کله هم تاسې له خیره سره نحوه کې چرته غیر منصرف ولې ده نو تاسې کې یو قسم ماته ونه ښیي چې مولوي صاحب دغه لفظ دا کلمه چې دی دا غیر منصرف دی دلیل دا دی چې یو پکې عدل دی او بل پکې وزن فعل دی نه تر قیامته پورې به څوک دا خبره پیش نه کړي چې وایي چې دغه کې یو عدل دی او بل وزن فعل دی نه وزن فعل به پکې نه وي یا به پکې وصف وي یا به پکې علمیت وي نو عدل چې دی وزن فعل سره نشي جمع کیدای چا سره جمع کیدای شي وصف سره او علمیت سره جمع کیدای شي اوس به تاسې ذهن ته سوال ورځي چې عدل چې دی وزن فعل سره ولې نشي جمع کیدای نو وجه یې دا ده چې د عدل مخصوص شپږ وزنونه دي کوم مفعلون نو عدل یا به په وزن د چا وي مفعلون لکه مثال شی دی مثلثون دویم وزن مثال چې دی فعلو مثال شی دی لکه عمر دریم وزن شی دی فعلن مثال شی دی لکه امسه څلورم وزن چې دی فعال مثال دی لکه قطامه پنځم مثال چې دی فعلو مثال چې دی سحرو او شپږم وزن چې دی فعالو لکه ثلاثو او وزن فعل چې دی په دغو شپږو وزنونو کې د یو په وزن هم نشي راتلی ځکه د وزن فعل وزنونه خو معلوم دي یفعلو فعل یفعلو 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 او تاسې چیرته په داسې وزنونو باندې فعل لیدلی دی مفعلون په وزن باندې یا فعلو په وزن باندې یا فعلن یا فعال یا فعل یا فعال نو دا وجه دی ښه نو دا اوس تاسو ته نور هم عدل اسانه شه عدل معلومولو دپاره به تاسې دغه شپږ وزنونو کې کس وی که دغه شپږ وزنونو کې یو وزن راغلی و نو ته به ډایرکټ پوه شې چې دا خو عدل دی یو پکې یو سبب او بل سبب به کې یا وصف به وي یا به پکې علمیت وي اوس به البحث الخامس ته راشو چې فی توضیح کل قسم مع المثال مصنف علیه رحمت د عدل مثالونه ذکر کړي بعضې مثالونه د عدل تحقیقي دي او بعضې مثالونه د عدل تقدیري دي نو مصنف علیه رحمت د عدل تحقیقي دپاره چې دی تقریبا څلور مثاله ذکر کړي دي او عدل تقدیري دپاره چې دی هغه دوه مثاله ذکر کړي دي اول به راشو د عدل تقدیري مثالاتو ته یو مثال عمر دی او بل مثال زفر دی صحیح شه عمر په هغه شپږو وزنونو کې کوم یو وزن دی عمر په هغه شپږو وزنونو کې دویم نمبر وزن دی فعلو عمرو او زفر هم همدغه وزن باندې دی زفرو یا زفره اوس به راشو نو عمر او زفر چې دی دا دواړه داسې اسمونه دي چې کلام عرب کې همیش دا غیر منصرف لوستل کېدل مونږ تاسې هغه ورځ دا خبره کړې وه که نه چې دا نحویان حیران پاتې وو عمر چې دی دغه باندې کسره هم نه راځي تنوین هم نه راځي او زفر چې دی په دغه باندې هم کسره نه راځي تنوین نه راځي او بیا به هم دا همیش دپاره غیر منصرف لوستل کیږي نو دوی به سوچ کوله چې دغه کې خو یو علمیت دی بل پکې کوم سبب دی او علمیت خو قایم مقام د دوو سببونو هم نه دی چې دا غیر منصرف یې جوړ کړی دی که دا مو غیر منصرف یایو نو باید خو
د نحو مطابق دغه کې دوه سببونه وکسو یا یو داسې سبب چې قایم مقام د دوو سببونو وي او که غیر منصرف نه یایو نو زموږ په تاریخ کې چې ده دا خبره را روانه ده او که دا مو غیر منصرف نه یایو نو عربو په تاریخ کې اوسه پورې په دا چا منصرف نه دی بلکې غیر منصرف یایي نو هغوی مجبوره شول دغه کې یو څه سبب فرض کا هغه یې پکې عدل سبب څه کا فرض کا خو اوس دغه کې خو عمر او ظفر کې خو چې ده عدل تقدیری ده دا غیر منصرف دی او یو سبب پکې ده علمیت او علمیت د دوه قایم مقام هم نه ده دا سبب نو نحویانو په دغه کې چې ده څه چل وکړه خپل طرف نه پکې یو سبب فرض کا چې هغه عدل نوم ورکا او دلته چې ده مو پکې عدل تقدیری سبب چې ده فرض کړی ده ښه ځکه عمر او ظفر چې ده دا معدول انهوی چې څوک ده عامر او ظافر دا غیر منصرف مو یایو او د ده په معدول انهو عامر او ظافر باندې بل هیڅ دلیل نشته ده نو چې بل دلیل شته نه دا بس شی شو دا عدل تقدیری شو عدل تقدیری تعریف مو څنګه کړی وه عدل تقدیری تعریف مو داسې وکړه چې یوه کلمه غیر منصرف مو یایو او د دې نه علاوه د ده په معدول انهو باندې کوم دلیل موجود نه وي د ده په معدول انهو باندې دلیل موجود نه وي څه مطلب یعنی هیڅ چایم د عمر د عامر نه څنګه راوتلی عامر معدول انهو شو څنګه د دلیل تاسو شی دی په کومې قاعدې مطابق نو هیڅ دلیل نشته دی بس عامر نه دار وتلی دی او دا غیر منصرف شو نو دا عدل تقدیری تعریف پې څه شو صادق شو همدارنګې ظفر چې دی ظفر غیر منصرف دی صحیح شو او د ده په معدول انهو باندې هیڅ دلیل نشته مطلب څه هیڅ دلیل نشته چې دا د ظفر د ظافر نه څنګه راوتلی دی ظافر ویلې ورته معدول انهو جوړ شوی دی نو موږ څه دلیل نشته دی ټیک شه دا موږ د فرض کړی دی نو دا عدل تقدیری شو عدل تقدیری دوه مثاله شول اوس به راشو د عدل تحقیقي مثالاتو ته د عدل تحقیقي یو مثال چې دی هغه زه دا عبارت وګورمې ثلاثه و مثلاثه ښه ثلاثه او مثلاثه چې دی دا د عدل تحقیقي مثالات دي ثلاثه او مثلاثه دا دواړه د کلام عرب کې غیر منصرف لوستل کېدل او دوی کې یو سبب وصف دی او دا وصف قایم مقام د دوو سببونو هم نه دی نو مو پکې عدل سبب څه کا فرض کا او کوم عدل مو پکې فرض کا عدل تحقیقي ویلې عدل تحقیقي مو پکې فرض کا ځکه دا ثلاثه او مثلاثه چې دی دا غیر منصرف مو یایو او د ده په معدول انهو باندې معدول انهو په وجود باندې یو بل مستقل دلیل هم مو سره څه دی موجود دی هغه شی دی د معدول انهو په وجود باندې مو څه دلیل موجود دی چې ثلاثه او مثلاثه څه معنا ده درې درې ثلاثه چاته یې درې درې مثلاثه چاته یې درې درې نو د په معنا کې تکرار موجود دی او دا تکرار د معنا دلالت کوي په تکرار د لفظ باندې خو دغه ځای کې چې دی معنا کې تکرار شته خو په لفظ کې تکرار نشته موږ خو صرف ثلاثه یایو که نه ثلاثه خو نه یایو مثلاثه یایو که نه مثلاثه خو نه یایو نو تکرار د معنا دلالت کوي په لفظ د تکرار د لفظ باندې خو مو تکرار د لفظ نه دی کړی صرف تکرار د معنا مو کړی دی نو دلته معلومه شوه چې دا ثلاثه او مثلاثه دا د چا نه راوتي دي دا د ثلاثتون نه او ثلاثتون اصلي شکل یې شی وه ثلاثتون نو اصلي شکل نه شی جوړ شو ثلاثه دا بل ثلاثتون نه چې دا اصلي شکل وه دغه نه شی جوړ شو مثلاثه نو وګورئ معدول انهو باندې هم دلیل شته دی چې هغه شی د تکرار د معنا دلالت کوي په چا باندې تکرار د لفظ باندې نو انشاءالله تاسو به اوس پوه شوي وو په عدل تقدیري کې چې وه عمر د عامر نه راوتلی دی څنګه راوتلی دی بس پته نشته دی
نو هلته مادل انهو په وجود باندې دلیل نه وه. او دلته چې ده مثلاثه او ثلاثه کې مثلاثه مادل انهو څوک دی؟ ثلاثتون ثلاثتون. نو ثلاثتون کې عدل وشه، خپل اصلي شکل یې پرېښودله، چاته واوړېده؟ ثلاثه ته. مثلاثه د چا نه راوتلی؟ ثلاثتون نه. نو ثلاثتون کې عدل وشه، ثلاثتون اصلي شکل بدل شو په چا باندې؟ مثلاثه باندې. د اهل تحقیقي دریم مثال چې دی هغه شی دی اخر دی. اخر چې دی دا د اخرا جمع دی او اخرا مؤنث دی. د چا مؤنث دی؟ د آخر. او آخر آخرو بر وزن افعلو اسم تفضیل دی. ځکه د آخرو اصلي معنا شی دی زیات شاته کیدونکی، لیکن دلته اوس آخرو معنا شی دی غیر. نو کله چې آخرو اسم تفضیل دی او د مؤنث جمع هم شی راځي، اسم تفضیل صیغه ده. او اسم تفضیل استعمال په درې طریقو سره کیږي. من سره کیږي لکه زید افضل من امر، یا الف سره کیږي زید الافضل، یا اضافه سره کیږي زید افضل القوم. لیکن لفظ اخر چې ده په دوی کې یوې طریقې سم نه دی مستعمل شوی. نو دا خبره معلومه شوه چې اخر یا د الاخر یا اخر من یا اخر القوم نه معدول شوی ده. او معدول انهو په وجود باندې د غیر منصرف نه علاوه یو بل دلیل هم څه شو سره موجود شو. په دغه به انشاءالله تاسو پوه شوي وئ. یو ورته بیا درته یم که څه دلته معمولي باریکې خبرې دي، دومره څه پکې نشته دي. عدل تحقیقي یو بل مثال چې دی هغه شی دی اخر دی. او د اخر د چا جمع دی؟ د اخرا. او اخرا چې دی دا مؤنث دی د آخرو. او آخرو بر وزن افعلو اسم تفضیل دی. او اسم تفضیل معنا چې دی زیات شاته کیدونکی، لیکن اوس دلته په بلې معنی سره استعمالیږي د غیر سره. نو چې کله د آخرو اسم تفضیل دی او د مؤنث جمع هم د اسم تفضیل صیغه ده، مؤنث شعر سی اخرى. نو دا اسم تفضیل استعمال په درې طریقو سره کیږي، یا من سره کیږي، یا الف لام سره کیږي، یا اضافت سره کیږي. او اخر چې ده په دغو درې واړو کې یو سره هم استعمال شوی نه ده. نو دا خبره معلومه شوه چې اخر یا الاخر ده یا اخر من یا اخر القوم نه څه شوی ده؟ معدول شوی ده. یعنې دغو درې واړو کې یو نه معدول شوی ده. نو معدول باندې دلیل موجود شو مو سره، نو شی شو اصلي شکل نه واوړېده چاته؟ بل شکل ته، اخر ته. دا شی شو د عدل تحقیقي مثال شو. بل ته به راشو جمعو. جمعو دا معدول دی د چا نه؟ دا د جمعو معدول دی د جمعا نه، یا د جمعوات نه معدول شوی، یا د جمعون نه معدول شوی دی. او د ده په معدول انهو په وجود باندې د غیر منصرف کېدو نه علاوه یو بل دلیل هم شته دی. هغه شی دی چې جمعه دا جمع د چا دی؟ جمعاو. او جمعاو د اجمعو مؤنث دی. فعلاء افعلو دوه قسمه دي، فعلاء او افعل اسمي، او بل فعلاء افعل وصفي. فعلاء افعلو معنا شی د اسم تفضیل هغه صیغه چې هغې مؤنث فعلاء په وزن باندې راشي. او قاعده ده چې کله فعلاء افعلو که اسمي وي نو د ده جمع فعالا یا فعلوات راځي، او که چېرته فعلاء او افعلو وصفي وي نو د ده جمع فعل په وزن باندې راځي. د اول مثال لکه صحراء جمع صحارا یا صحراوات، او د ثاني مثال لکه حمراء جمع حمر. نو فلهذا د جمعه که چېرته د افعل اسمي جمع وي نو د ده جمعه یا جمعوات نه دا څه شوی دی؟ عدل شوی دی. او که افعل وصفي وي نو د ده جمع جمعون راځي. نو
جمعو په دغو کې د یو وزن باندې هم نه دی، نو دا معلومه شوه چې دا معدول شوی دی چا نه؟ د دغو نه. نو معدول عنهو په وجود باندې هم دلیل مو سره وموندلی شو. نو دا شی شو دا د عدل تحقیقي مثالونه شول. دا لږ تاسو به دغه کې سوچ وکوئ، نو سبق کې دومره څه نشته دي، صرف دا تحقیقي او تقدیري مثالاتو کې چې تاسو لږ سوچ وکړو دا به تاسو ته اسانه شي. نن دپاره همدا بس دی. وما علینا الا البلاغ.